پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو، یو ناشنا واقعه پکې دا راپېښه شوه، یو علاقې ته ورسېدو، ابوا یا ودان. نو هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور قبر دی. نو حدیث کې راځي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی. برید بن الحصیب رضی الله عنه روایت ته وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وو، فنزل بنا ونحن معه. یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشو، موږ ورسره وو. دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی د مور د قبر زیارت له. دغه د بریده چې کومه واقعه بیانوي، وایي دوه رکعته مونځ یې بیا وکړو او بیا موږ ته مخ راواړو، وعیناه تذریفان، د سترګو نه اوښکې روانې. وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې پاڅېدو، ففداه بالاب والام، مور پلار یې پې قربان کړو. یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني، مالک څه چل دا ویجاړې. وی ما د خپل رب نه اجازت وغوښتو چې د مور د قبر زیارت وکړم، نو اجازت یې راکړو. او وی ما ته اجازت وغوښتو چې بخانه وله وغواړم، نو د بخانې اجازت یې رانه کړو. فدمعت عیناه، دغه دلاسې مې د سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو دې ځای کې فایده دا شوه چې د مشرک د قبر زیارت څه دی؟ جایز دی. او نهي د کافرانو دپاره بخانې غوښتو، نهي راغلی دی چې نه به بخانه به نه غواړي. او دې ځای نه دا فایده راووته چې د مور پلار هغه نه ختمېدونکی حق په انسان باندې د مرګ نه بعد ومي. او اوچت بچې او اوچت اولاد هغه یي چې د مور پلار دپاره بخانه وغواړي د مرګ نه بعد. دا د ټولو نه هغه اوچت بچې اوچت اولاد دي. زمونږ پښتنو کې دا ډېر ګډ کمی دی، مور پلار دپاره دعاګانې، د هغوی په نوم صدقه، د هغوی سره ښه کول د مرګ نه بعد، دا په مونږ کې ګډ کمی دی. بس دغه ای چې په دې اولنۍ ورځ یو میخه وغواله، لکه دا پکې ښه سړی دی. او بیا وروسته ټوله جاښه دې کې روانې چې ځمکه به څنګه تقسیمېږي او مال به څنګه تقسیمېږي. د هغه بچو کار دی چې هغه د دې مور پلار سره په صحیح معنو سره محبت نه کوي. کوم سړی چې په مور پلار مین وي، د هغوی دپاره په مخه بخانې غواړي.